سلامونه ستړي مسئ د بادام او وطن یوټیوب چینل لیدونکو هرکلی درته وایم د اسیا جام په اړه باندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي کریم خان صادق سره مجلس او مرکه لرو ورځو مرکې ته لومړی ستړی مچ صادق صاحب ډېره مننه بادام صاحب تاسو یوټیوب چینل ټولو مینوالو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې مننه صادق صاحب په اول دوه سالو کې افغانستان پر لپسې بریاوې خپلې کړې او سرلنکا او بنګلادیش ته ماتې ورکړه د افغان لوبډلې د لومړنۍ هغه د دوی جذبات او احساسات او ترڅنګ هغه اتفاق باندې راته وغږېږي چې څنګه دوی وکولی شول دغه پر لپسې بریاوې ترلاسه کړي. بالکل کرکټ یو اجتماعي لوبه ده او هغه لوبډله ډېره زیاته کامیاب وي چې هغه ټیم ورک برابري او بیا ډېر مثبت بدلونونه پکې دا دي چې کرکټ کې فارم وي او هر یوه لوبډله چې فارم کې راغله بالینګ فیلډینګ بیټینګ کې نو هغوی خپل هغه یونټي برابرېږي هغه جذبه هغه ټیم ورک هر څه برابرېږي نو ښه کوچ ورسره دی بالینګ کوچ ورسره دی فیلډینګ کوچ ورسره بهرنی دی او شپږیزه یې ترسره کړله ټولو لوبغاړو پکې خپلې هغه نیمګړتیاوې چې څه پکې وي بیټینګ کې هغه ورته معلومې شولې بیا یې لاړه کیمپونه یې وکړه آیرلینډ سره یې 5 میچونو سیریز وکړو او بیا د خوشبختۍ خبره دا ده چې د اماراتو کنډیشن د افغانستان خپل هوم کنډیشن ده او هغه لوبغاړي هلته هر یو لوبغاړي 200 نه زیاتې لوبې ترسره کړې دي او 15 ځلې افغانستان 6 ځلې T20 ورلډ کپ لوبولی 2015 وریزه ورلډ کپ ولوبو دا درېیم څلورم ځل د چې ایشیا کپ لوبوي د موږ لوبډله کافي تجربې نه برخمنه ده او اوس ماشاءالله لوبغاړو فټنس ډېر زیات زبردست دی هر لحاظ نه ډېر ښه روان دي نو همدغه وجه وه چې سریلنکا ته یو طرفه ماتې ورکړه چې دا د افغان مینوالو دپاره د تعجب خبره وه د نړۍ د خلکو دپاره او په دویم میچ کې چې په ډېره ډېډ وکټ وه افغانستان لوبډلې کولی شوی چې بنګلادیش یې 100 نه لاندې منډو باندې آوټ کړی وی بنګلادیش ته بیا هم 10 رنزونه زیات وکړل خو بیا هم نجیب زدران آوټسټینډینګ بیټینګ چې په میډل ډر کې د افغانستان د ټیم دپاره اوس ډېر زیات ښه ثابت شوی دی او ښه لوبېږي او بالینګ کې سپینران ډېر زیات ښه لګیا دي مونږ داسې مثال وکړو لکه راشد خان څلور اوره د افغانستان لپاره یو داسې دی مثبت دی که یو لوبډله پې ټرای کوي وکټ ورکوي که ټرای پې نه کوي نو 4 اورو کې 15 نه زیاتې منډې نه ورکوي نو دغه ټول پلس پوینټونه دي افغانستان دپاره چې دواړه لوبې ګټلې دي او انشاءالله د دویم راوند چې د 4 ټیمونو والا نو داسې جذبې سره وخت ورسره و لوبغاړو به په خپلو کمزورتیاو باندې کار کړی او امید لرم چې انشاءالله د کنډیشن په حساب باندې او د ښه سپین بولینګ په حساب باندې نن سریلنکا هم ماتې ورکړي او بیا پاکستان او هند کې هم یو مات کړي او دغه ایشیا کپ فاینل ته وځي مقابل لوري چې اوس یو څه مضبوط ښکارېږي سره له دې چې موږ سرلنکا په پیل کې ماته کړې وه پاکستان او هندوستان سره هم موږ سیالۍ لرو معنا دا چې په دوی کې به چا سره سیالي ډېره ځانګړې وي د افغان مینوالو لپاره د لوبغاړو لپاره تحصیل لرونکې سیالي به کومه وي د افغانستان پاکستان افغانستان هندوستان افغانستان سرلنکا کرکټ کې هر یو ورځ چې ده دا نوې ورځ ده او کوم یو لوبه که وبایلل شي او یا وګټل شي هغه یو تاریخ شي او د نوې ورځې دپاره دواړو لوبډلو پوره امادګي نیولې وي افغانستان ټیم دی بس یوازې یو دغه څو کارونه وکړي چې کله یو ټیم یې په پریشر کې راوستلو او د هغوی زر وکټ یې واخیستلې بیا د غټ ټارګټ ته نه پرېږدي چې هغوی ته لاړ شي او همداسې بیټینګ کې دا بیټینګ کې که آخري 15 اورونو کې 15 منډې په کار افغانستان سره 15 وکټې لکه بله ورځ چې وي نو بیا دې کې یو بالر ټارګټ کېږي هغه کپتان میس انډرسټینډینګ شوی وي ښه بالر اورونه یې ختم کړي هغه د کمزوري بالر 2 اورونه ورسره وي نو غټ کرکټ کې هماغه 2 اورونه خلک ټارګټ کوي هغې کې 15 منډې راځي نو چې بیا دغې سره چیسینګ ډېر زیات اسان کېږي اوورال د افغانستان ټیم د پخوا په پرتله اوس ډېره مختلفه ده او ډېر انرژۍ سره لوبېږي وطن هغه جوش جذبې سره لوبېږي لوبغاړي په دې زیات پوهېږي چې کرکټ د افغانانو د خوشحالۍ سبب ده د هغوی دپاره هم ډېر زیات زحمت وباسي پخوا به زمونږ په تلویزیون باندې یو اده لوبې راتلې نو الحمدلله اوس زمونږ ملک فول ممبر دی په کرکټ نړۍ کې نو هغه ټي وي پریشر هم لوبغاړو ډېر وخته پورې اوس برداشت کړی دی د مینوالو ډېر سپورټ دی ورسره ډېرې زیاتې دعاګانې دي ټیم بیلنس ډېر زیات جوړ دی 19 کسیزه لوبډله کې د هر لوبغاړي ځای جوړېږي ماشاءالله
الراونډران دي ورسره دا راشد چې څومره زه بالینګ ستاینه کوم دومره ښه بیټسمین دی انشاءالله یو داسې میچ به له انډیا او پاکستان او سریلانکا کې راته وګټي چې انشاءالله موږ او تاسو به شهیدان یو اوپنرانو ته بس لږ پکار دی چې کله بال درته ښکاري خپله نچرل لوبه دی کوي چې کله وکټ سخت وي باید تاسو پوه شئ دوی چې په دې وکټ 130 رنزه کېږي نو موږ د 180 ټارګېټ پسې لاړ نه سو د موږ پلس پوینټ چې ده د موږ قوي بالینګ ده بس بیټسمینانو ته لږ خواري پکار ده اورال په ایشیا کپ کې تر اوسه پورې د افغان لوبډلې چې کوم فیلډینګ کړی دی ډېر زیات زبردست دی یو بل خبره کوم بدلون ته اړتیا ویني په راتلونکو دریو سیالیو کې او که نه سره دې چې موږ دوه پیل سیالیو کې ځینو لوبغاړو ته چانس د بیټینګ او بالینګ دواړه ورنغی یو پراپر بیټسمین ته اړتیا لرو چې مخکې راولو او که نه نو کرکټ کې چې کله یو وینینګ کمبینیشن جوړ شي او یو لوبډله میچ وګټي هغې کې هېڅکله هم چینج نه کېږي په تر هغې چې کوم یو لوبغاړی زخمي شوی نه او دوی سره چې کوم کیپټن کوچ کوم اپشن وي پلان A پلان B پلان C نو پلان A کې اوپنران په اول اور کې دواړه هم آوټ کېدای شي لکه فضل حق فاروقي چې د سریلانکا آوټ کړل هغوی بیا په 150 نو که خدای نه خواسته چېرته زموږ اوپنران په اول اور کې آوټ کېږي غټ غټ بازاران مخې ته راځي نو کریم جنت د یو ښه بیټسمین رول ادا کولی شي چې 11-12 اوره دغه لوبډله وچلوي چې اخري کې هغه زمونږ هیټران چې کوم دی هغو ته اخري 4-5 اوره پاتې شي هغوی کې هغه شپېته اویا منډې راوستلی سي نو د کوچ کپتان دغه پلانینګ وي بلکې کوم بالر ډېر زیاتې منډې ورکړي یا کومه ګوته یې خوږ شي انفټ شي نو کریم جنت د یو بالر ته شم ډکولی شي اورال مینوال نه په هیله لرم چې بس ټوله لوبډله پوره سپورټ کړي ګټل بایلل دا د لوبې ویسه د افغان لوبډله چې کومې جذبې سره لګیا ده د مونږ په دعاګانو انشاءالله کولی شي دا ځل افغانستان ته یو غټ سرپرایز ورکړي او دغه ایشیا کپ اتلولي وګټي که ونه ګټي نو فاینل ته چې وځي هم افغانستان دپاره ډېره غټه خبره ده د چا خبره په خوله د برکت یو بل څه چې د یو اوپنر په توګه راته وایي تاسو دغه اوپننګ تقریبا څو کاله د افغانستان استازیتوب وکړ دوه اوپنر لوبغاړي حضرت الله زازی او رحمان الله ګربز د دوی په اړه راته ووایي تر څنګ ستاسو مشوره څه ده ورته نو بس دوه رقمه پیچونه دي شارجه کې میچونه دي او دوبۍ کې دي دوبۍ کې دغه سکیټ بانسر بال ډېر زیات تیز راځي سکیټ هم راځي تر اوسه پورې چې موږ څومره غټ غټ بیټسمینان لیدلي دي هلته پې آوټ شوي دي په شارټ بال باندې هغې مین وجه دا ده چې هغوی پیشپږیزې ته ټرای کوي نو په دغه پیچ باندې یا اپر کټ ووهي او یا یې سلوریزې یا سنګل ته دغه شاټ نه استفاده وکړي شپږ بالو کې بالر نه 2 بالونه لازمي غلط کېږي که هغه خدای نخواسته د نړۍ څومره غټ بالر او ښه ردم کې هم وي 2 باله غلط کوي او هغې 2 بالونو ته باید دغه اوپنران ودرېږي او هغې نه پوره فایده واخلي نور 1 او 2 ته ودرېږي سټرایک چینج کوي ډېر زیات میسینګ نه کوي په ځان ډېر پریشر نه راولي انشاءالله مونږ چې د 10مه پورې بیټسمینان لرو ښه زړور کرکټ دی وکړي انشاءالله د کنډیشن په حساب باندې په دوبۍ کې بالر بیټسمین ته هېڅ ستونزه نشي جوړولی په دوبۍ کې بیا نوی بال یو 2 اوره لږ سوینګ کېږي هغې سره باید ډېر احتیاط وکړي او د خپلې وکټې قدر وپېژني چې خپلې وکټې قدر نه پېژني دوی کې دا صلاحیت شته دواړو اوپنرانو کې چې یو اوور راګیر کړي 2-3-4 شپږیزې پکې ووهي او هغه خپل هغه رن ریټ چې پې ختلی ټیم دپاره هم پیدا کېږي دوی دپاره هم پیدا کېږي نو اورال بیټسمینانو ته پکار دي چې ذموارۍ سره لوبه وکړي ابراهیم زدران ډېر کلاس ماشاءالله ښایسته آینده لري ډېر ښه لوبه یې وکړله یو اینډ نه یې پوره وکټه ساتلې وه او هغه نجیب زدران ته یې داسې یو سیستم برابر کو چې هغه 1 ماین لوب ورته وایي 1 ماین لوب یې شروع کړله او په هغې کې نجیب زدران چې ده هغه میچ فینش کړو دې ورځ ته خو هغه ناسته هغه ماشاءالله اتل شو ماشاءالله او دې سره مو نجیب زدران کانفیډنټ ډېر زیات هاي شوی ریلیکس کېږي د نن لوبغاړي ټول ولس او ټول افغانستان تر شا ده انشاءالله موږ ټول ورته دعا کوو چې انشاءالله نن به هم لوبه ګټي او پاکستان او انډیا ته به هم ماتې ورکړي هغې مین وجه دا ده چې پاکستان سره هغه کوم چې ښه بالر دی شاهین افریدي او انډیا سره چې کوم ښه بالر دی بومره دواړه نشته او بل پلس پوینټ یې دا ده چې افغانستان ټیم ته موجوده وخت کې بعد له ډېر وخت وروسته ډېر یو ښایسته کوچ په لاس ورغلی ده چې کرکټ کې ډېر یو غټ پلیر تېر شوی دی د نړۍ 150 د هر ملک بالرانې په ډېر مهارت لوبولي دي نړیوال کرکټ پوره ایکسپیرینس ورسره ده او د موږ لوبغاړو کې هم اوس دا قابلیت شته ده چې زده کړه ډېره زر کوي هغه د کوچ چې کوم میسیجونه دي هغه ډېر زر اپلای کوي عملي کوي د افغانستان د بریا په هیله ډېره مننه تاسو نه هم ډېره مننه
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی کریم خان صادق را سره میلمه و. هغه څوک چې د افغانستان لپاره ډېرې اتلولۍ راوړي او د افغانستان غوره استازیتوب یې کړی دی. په روان اسیا جام باندې د افغان اتلانو د لوبو اوسني بهیر باندې غږېده. ډېرې مننه موږ سره ملتیا وکړئ، چینل د سره سبسکرایب کړئ، ملتیا مو وکړئ تر څو د ټولو اتلانو مرکې تر تاسو در ورسوو.